د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. ملا هبت الله له مولوي یعقوب حقانی او وثیق سره د خپلو امنیتي ادارو په ستونزو خبرې کړې دي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګرانو کتونکو، که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سابسکرایب کړی، نو همدا اوس یې سابسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ته زموږ تازه او مهم خبرونه تر تاسو ته ورسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی مشر ملا هبت الله د دغې ډلې له دفاعي وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وثیق سره په کندهار کې لیدلي دي. ښاغلي مجاهد په خپل ایکس لیکلي دغه لیدنه د یکشنبې په ورځ شوې او پکې 3 وړو مسؤلینو د خپلو ادارو د امنیتي پرمختګونو په اړه ملا هبت الله ته معلومات او توضیحات ورکړي دي. وړاندې ویل شوي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو د ستونزو په اړه بحث شوی او طالب مشر یې د حل لپاره هغوی ته لارښوونې هم صادر کړي دي. بل ځای د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونشي. د اخندزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو مشر ویلي که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت دا امر کړی چې د ځینو راپورونو پر اساس د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخ ته وړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې عموما په کابل کې دي. ګرانو دوستانو، دا و د نن چمتو شوي ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ، نو همدا اوس سره سرخط نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.